نسوارو سیګریټ څنګه دي؟ نسوارو بارکه خو علما چون کې دا نشره ولی د مکروه تحریمی قول کوي، خو علامه شامی بخپل نسوار کول هغه په دې ډیر غوسه کیږي. وی څوک نسوارو ته حرام وای، وی چې څوک نسوارو ته حرام وای، وی که زه ورته وایم چې یو دلیل راته پیش کوي د قیامت ورځ به راشي، خو دلیل به د حرمت پیدا نه کړي. شامی وای په خپل کتاب کې راغلی. د دې نه پته لګي چې دم نسوار کول دا ډیر زور ځکه لګول. د افغانستان علما نسوار کوي نه هغه ډیر زور پې نه کوي. پاکستان علما ته ځان ساتي دیو ته حرام وای، خو حرام هغه چې دلیل قطعی باندې نه ثابت شي. په حدیثو چې منع راشي مکروه تحریمی، نو کوم علما چې ته حرام وای دا د دې قول د اصول خلاف. حرام دی نه وای مکروه تحریمی، ګناه کبیره خو نه ده کنه. حرام ګناه کبیره وی نو دا مکروه تحریمی دی داسې دی وای. دا غلوی دلیل دار حدیث مبارک کې راځي چې د کم شي چاټي عمر نشر ولی دا غي نه لګم حرام دی. چاټي نو ته نسوار چاټي نه د ورغه مې د سیوله په واچو چې صدر باندې کی نشه لري کنه لري، نو هغه لګم نشه لري خو جنوي سړی ته ورکی داسې پیدا دنیا ګرځي چې هر چې سیګریټ نه نو دي کې خو دوخان او لوګي دي. دا په نور حدیثو کې منع راغلي خو ناروا دي. وجود تم تاوان رسي ارزي کې چې اشتهارات ګوره پټي وي راځي نو سوي خبردار څور پسې وای دا تمباکو نوشي صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت. دا ورته ارزي کې چې د دایغه بورډ لګیدلې ګوره بورډ باندې پابندی ده، بورډ لګیدلې خو دا بورډ لاندې لیکلي دا خبره خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت. الته په بورډ مصدع لیکلي دومره تاوانی شی او کینسر دی پیدا کیږي څه ضرورت شریعت کې ناروایی کبر سبب دی. ګوره دا سیګریټ دا ډیر عظیم جرم دی. دا چې څوک سکی دا یوازې خوان نه دی په کبر او نشه کوي. دا سیګوتو کې ونی سی او به داسې په یو نخره باندې راکاږي. نو دا کبر ځان ته حدیث مبارک کې راځي چې دا چا پته نه کې چا وجود کې چا په کارونه کې زره کبري جنت په حرام دی.